مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ زمون د دارالعلوم دیوبند په اکابرو کې یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی. جمعات کې ناستو یو سړي ولا پیسې راوړ، پخوا به دا ډبلې پیسې دا غټې غټې روپۍ وې، د کاغذ دا نوټونه به کم پیسې ولا راوړې. اخو صاحب کشف او پوه شو، د کشف خاوندو چې دا سړی دا پیسې مال راوړي خو نیت یې غلط دی. وی صاحب دا پیسې مې دله راوړي دا وخت، وی زما نه دي پکار چې ته غریب له یوس. هغه پې پوه چې د دې سړي نیت ټیک نه دی. اوس ماله پیسې را کوي، سبا به مې شرموي. حالانکه چې څوک چاله تحفه ورکوي، نبی علیہ السلام فرمایي ویخلطئ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ له نبی علیہ السلام مال ورکو، وی صاحب زمانه بل غریب له ورکا، وی تی واله تی په خپله غریب له ورکا، قبول یې که د ځکه نه قبلوله چې د هغه سړي په هغه نیت پوه و چې دا زما د بېعزتۍ سبب سبا ګرځي. وی نه اخلم، چاله ته ورکا، وی زما نه دي پکار چې ته غریب له ورکا. وی صاحب تی په خپله واله که ستا ني پکار نو تی چې ته غریبانانو له ورکا، د مدرسې طالبانو له ورکا. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ورته وی چې زما په لاس دا مال د مدرسې په طالبانو ویشي، نو ته ورشه په خپله پې وویشه که نه. ته یې اوس سړی روان شو، دې جومات کې ناست دی خپل لمونځ کوي. چې بار ته ووته نو د رشید احمد گنگوہی صاحب پاڼې پرتې وي. نو دې سړي هغه ډبلې روپۍ راواغېستې، هغه پاڼو کې ورته واچولې، ټولې پاڼې یې وله ډکې کړې او یو ګوټ کې پټ شو. مطلب یې دا و چې زما نه خو دې مخ په مخ نه اغېستې، زه اوس ګورم چې ته به یې الې او که به یې نه الې. د خپل مونځ او دس مونځ کړی دی چې بار راوتلی دی او د جومات نه بار وځي او خپې په سپلی کې منډله نو نه ورتله پکې، چې ویې کتل سپلی ډکې د روپو نه ډکې. نو هغه سپلی راواغېستې او په هغه ځای یې وڅنډلې او ډېره ښکلې د عبرت خبره یې وکړه. وی ای ګنده ماله دولته، ای ګنده ماله چې څوک در پسې منډې وي د هغه نه تښتې، ځان وله نه ورکې. او چې چا پسې چې څوک در پسې منډې وي ځان نه ورکې، او چې څوک ستا نه تښتي د هغه د پیزار او د خپو سلامونه کې. زما د پیزار سلام کې خپوله مې رالې، په هغه ځای یې وڅنډلې او روان شو. سړی راووت، په خپو ورته پرېوت، توبهګار شو، با زما دې توبه وي، ما پتا امتحان کو، بس ما ته پته ولګېده چې تا کې الله تعالی څومره استغنا پیدا کړې. نو د مال او د دولت مثال ګورې د سوري دی. سوري چې ته ته ځې در پسې به منډې وی، او که ته په دې سوري پسې ځغلې نو څوک به سوري راونیسي، نشي رانیولی. به دی لنډ مثال. یو ډېر لوی بزرګ دی، هغه نه چا تپوس وکړه، وی تا ته رازبرګي په څه میلاو شو؟ یو شیخ کردي و، کردستان په د عراق سره خوا کې یو علاقه ده. وی تا نه دا ډېر لوی بزرګ په څه جوړ شو؟ وی زه غلم ډاکو، ټوله شپه به مې غلا کوله، نور غلم را سره و، پردی کنډر به م کو، مال به م پردی و او بیا به م خپل منځ کې تقسیمو. وی یو ځل د دریاب غاړه باندې یو ځای کې ناست یو او پردی کنډر هم کړی دی، مال تقسیمو. لویه ده بدماشانو د غلو د ډاکوانو ډله را سره ده. وی ناست یو، دې کې چې مې وکتل یو کجوره وه، اوچه کجوره، او د هغې اوچې کجورې د پاسه ګورم یو قارغه دی. قارغه راځي او د یو بلې کجورې نه کجوره په دې خوله کې رانیسي. نو چې کجوره راونیسي دا کارغه، نو په دې مخوکه وله زور ورکړي، نو هډوکې ته وباسي. نو بیا راشي د دې اوچې کجورې د پاسه ودرېږي، نو کجوره په دې ډټ کې راوغورځوي. مونږ ورته ګورو، دیدي یو کجوره را شوکوي، او چې راوي شوکوي نو زور وله په مخوکه ورکړي، هډوکې هم ته وباسي. او بیا راشي د هغه اوچې کجورې د سر د پاسه په هغه ډټ کې راغورځوي.
وی ما وی چې دلته د کارغه جاله ده او په دې اوچه کجوره کې په دې ډډ کې بچي دي او دا د خپلو بچو له دا کجورې راوړي. نو کارغه خو څوک نوي نه شي مې چې راشه د کارغه دا بچي به وګورو دا لا څنګه دي. اوړه کې مې دا وه چې دا کارغه د بره نه ورته دا کجوره راغونډوي د خپلو بچو سره خوا کې نه کښېني دا ولې. وی چې کجورې ته هغه اوچې کجورې ته وختم او ومې کتل وی په هغه ډډ کې یو لوی اجدها ښامار دی، لوی مار، او دا خولې یې داسې وازه کړې ده او چې ما وکتل په دواړو سترګو ړوند دی، نظر یې نه لګي. ځکه چې ښامار ته مخامخ ودرېږي نو عادته چجه وی دی هم دقسې په دې ډډ کې ناست دی، یو لوی ښامار دی غوڼ منجیل او دا خولې یې وازه کړې ده او چې دا څومره کجورې دا کارغه راوړي نو د دغه ښامار په دا خوله کې ورغورځوي. ما وی یا الله زما توبه خدایا، مونږ په رزق پسې څونه منډې وو غلاګانې کوو پردی کنډرې کوو چې که دا مو نه کړه خو روزي به میلو نه شي. دا د الله دشمن له د دشمن په ذریعه رزق ورکوي. ګنې مار که دا کارغه را نږدې شوم دا کارغه خوري، دی دشمن دی. او د کوم ځای نه ولا الله کارغه را پیدا کړی راځي او خشته میوه په ټولو میوو کې د کجورې نه ښکلې میوه بله نشته، میوه هم وله را شوکوي، اډوکې هم ترې وله وباسي او بیا راوړي او د هغې مار په دا خوله کې ورته غورځوي لکه مور چې بچي له رزق ورکوي. حقه ټیم مې د غلا نه سره د ملګرو توبه وویسته چې پروردګاره مونږ خو هسې پردی کنډرې کوو، روزي خو ستا په اختیار کې ده، دغه مار لی ورکوي چې د دې کارغه دشمن دی، د دشمن په واسطه مونږ له به رزق را نه کړي. وی د هغې نه مې عبرت واغېشت، غلا مې پرېښوده او دا چې کوم ولایت او بزرګي دا ته رب العالمین د هغې نه را نصیب کړه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله چې دی دا ډېر لوی روزي رسان دی، دا الله عمره رزق بل څوک نشي ورکولی او د ډېر مضبوط طاقت خاوند دی. مونږ وایو الله روزي ورکوي، یو سړي له دا ټکې واورېدل، یو ښه سړی و نو ښه به ورته ووایو شیخ شانتې دا یې واورېدل چې الله روزي ورکوي، رزق ورکوي، الله روزي ورکوي خو انسان له الله لاس او خپې ورکړي ته به ګورې سبب اسباب به استعمالی او که ته وایې چې دا اسباب استعمال کړم نو دا روزي خو ما وګټله، نه ترې نه شي ګټلی. څونه غنم تاسو سخت کال کرلی او څونه هم وصول کړل چې الله پکې برکت نه اچولې ته رزق ګټلی شي. ټول غنم نن ستا د خوراک نه دي، پکې به د مشین هغه اوړه ګډی نو هله به یې خورئ او چې د چا د پټي 20 منه غنم به کېدل نو 15 شوي دي. تا ښه کار کروندم کړې ده او خوره دې مچولې ده او ښه خواري دې کړې ده، خو چې الله دله نه درکوو نو نه درکوي دله. نو روزي په محنت به ته کوې خو په هغه محنت کې برکت به دله رب العالمین اچوي. د سړی ساده سړی و هغه دا سوچ کړی چې الله روزي ورکوي نو تلې د دریاب په غاړه ځان یو جونګړه جوړه کړې ده او دا فیصله کړې ده چې الله تا راله رزق نی را کړی او دې خولې ته دې راله نی را دننه کړی نو شخوند به هم پرې نه وه. زه ګورم چې الله رزق ورکوي او که نه ورکوي. ګټم او پټي کرل خو لویه خبره ده، ته به یې راکې لاس به هم نوړی ته نه اوچتوم دې خولې له به یې راله راوړئ. زه ګورم چې الله رزق ورکوي او که نه. نو په الله به د امتحان نه کوې د الله په چا سره کېناست د جونګړه کې یو ورځ پې ناره تېره شوه، بل ورځ پې بیا ناره تېره شوه، ورځې پې تېرې شوې. اوس الله چې هله خوله کې ډوډۍ نه ورکوي، الله خدای سره در کړي چې د چا لاس ني نو هغه هم خدای پاک بې روزی نه پرېږدي، هغه له الله د بل ځای نه بیا انتظام کړي. خو نه ستا لاس شته نو ساده سړی و قمقل و خیر کېناست وي نه وړم لاس، په الله امتحان و. اوس په الله به امتحانونه نه کوې، نارې پې تېرېږي یو ورځ پې تېره شوې و ټینګ شوې به نو تښتېدلی به و. خو خیر اوس شپه ده جونګړه کې پروت دی چې ته غله په دې علاقه کې ګرځېدل، هغوی غلا کړې ده. چې غلا کړې ده د شړې ته راغلي دي چې دا به اوس خپل منځ کې تقسیم کړو، دې کې به باران شوی دی، سیلی زل طوفان چې کتلي دي دریاب په غاړه خو جونګړه ته راغلي دي. ملګرو ته یې راځئ
جونګړې ته به ننوځو خپل مال بم پکې تقسیم کړو او په دې جونګړه کې به د باران او د زول نه هم ځان بچو چې ننوځري چې کتلې دا اشنا پکې پروت او شپه هلکه دې کې خو سړی دی ځان ته شونټی مونټی بله کړې ده د غلو ځان له خوراک راوړی دی هغه خوراک خوري نو وایي چې یاره دا سړی دی ورګه دا ملګری هم دی نیک سړی دی راغلی دی دریاب په غاړه د هغې دا کار و چې د عبادت ته ناست دی چیله اعتکاف به یې کړي هغه ور مخکې کړی چې کاکا خوره هغه خو په خدای پاک دا دغه کړی دی دی قسم کړی دی چې الله زما د خولې له دینې راوړي نو شخوند به هم پرې نه وم غږ نه هغه ورته وایي خوره کړه نیکبخته ده تیار خوراک به دې دقسې ورته خاموش ناست لکه د بوت په شان بل ورته ویې لکه خوره که نه ډوډۍ ده خوره ظالمه دې نه ها کوي نه نا کوي نه خبرې کوي د غلو هغه مشر نورو ملګرو ته وایي چې داسې کار دی چې دا سړی یخنۍ خراب کړی دی او دا مري ځکه چې خبرې هم نه کوي خوله هم نه خوځوي نو که دا مړ شو او سبا چې د په مونږ د دې غلا ثبوت راغی نو د ده مرګ هم په مونږ راتین کېږي راځئ دسه څه چل کوي څه چل ورسره وکړو وی دې ګرمۍ یخنۍ تنګ کړی دی او اور ورته بل اور یې ورته بل کړی دی سړی یې ګرم کړی چې ګرم یې کړ ډوډۍ ورته کېښودی خوره دی بیا خوله نه خوځوي بل ملګری وایي چې داسې کار چې دا ډوډۍ سخته ده نرمه غوندې حلوا وله پخول پکار نرمه حلوی وله پخ کړې بیا ورته مخې ته ایښې ده کاکا خوره اوس کاکا خوړه کې دا سوچ کړی چې خدای خولې له به یې راله راوړی نه په خپل لاس ښکته کوم نه چاته ویم چې راکا زه ګورم چې ته ماله رزق دی خولې له رارسوی که نه رارسوي دا فیصله مې کړې وه چې ماله الله ته به دې خولې له رزق راکوې چې دې نه یې راوړی خوند به هم پرې نه وم ناست وم څو ورځې خو نارې تېرې شوې او نن تاسو دا خوراک تېر کړو که ماله خندا نه وې راغلې نو دا نوړی م زما په دا خوله کې را دننه کوله که نه وې خندلې خو هغوی نوړی ور دننه کوله که نه وایي بس زما یقین دی په دې خبره پوره یقین مې راغی چې رب العالمین دومره عظیم روزي رسان ذات دی چې که څوک دا لاس ډوډۍ له نم ور وړي نو خدای پاک د لوږې نه وجني دې خولې له وله ډوډۍ ور رسوي یقین وکړه د هغې سړي د هغې خبرو د وجې نه د هغې غلو ډاکوانو په هغه ډله دومره اثر وشو چې پروردګار ټول نیکان کړ توبهګار وګرځول نو الله وایي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین د رزق خاوند دا رب العالمین د الله ذات دی اوس به ستا په ذهن کې یو سوال راځي چې هر کله روزي رسان الله دی نو بعضې وخت په انسان ډېر لوی تکلیف راشي ناري اوږي دا ولې دا الله په انسان بعضې وخت تکلیف راولي امتحان کوي پتا کله به دې روزي تنګه کړي چې ته الله ته فریاد کوې او که نه کوې کله به یې دله ډېره کړي چې ته د الله شکر ادا کوې که نه ادا کوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله ذوالجلال نه سوال کو یا الله وی مالا داسې روزي راکې داسې چې هغې باندې ایله زما د وجود ګزاره کېږي الله گزاره حال روزی راکی ډېر رزق یې نه غوښتو وی الله چې کله زه موړ شم نو چې ستا شکریا ادا کړم او چې اوږې شم چې تا یاد کړمه سړي باندې چې تکلیف راشي نو الله ورته یاد شي چې کله په ده تکلیف نه دته الله نه یاد نو یا الله چې زه اوږې شم چې تا یاد کړمه او الله چې موړ شم چې زه ستا شکریا ادا کړم نو کله د رب العالمین ډېره زیاته روزي او رزق درکوي دې دپاره چې ته د الله شکر ادا کوې او که نه ادا کوې کله در باندې تکلیف راولي چې ته پر تکلیف کې الله یادې او که نه یادې نو چې الله روزي او رزق درکوي او ته د الله شکریا ادا کوې نو قرآن حکیم کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که د الله شکریه ادا کړه الله وی دا رزق دله نورم زیاتوم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که زما د رزق ناشکري مو کړه دا به درنه والم خپل عذاب به در باندې راولېږم زما د عذاب نه سخت شی بل نشته او چې کوم وخت در باندې رب العالمین تنګي راولي تکلیف راولي ګوري چې تا الله یادی که نه یادی خدای یادی که نه یادی
نو که الله دې یاد که نو تکلیف به عارضي وي د لږ سات به ان مع العسر یسرا لږ تکلیف وي الله به راته در باندې راولي او که نه فریادونه دې شروع کړل الله نه یادې بیا به هم رزق درکوي فریاد دې شروع که بیا هم درکوي او که الله ته زاری دې وکړه بیا هم درکوي خو که زاری دې الله ته وکړه او کوم رزق یې درکړه هغې کې به برکت او خیر ابد الله رحمت او که فریادونه دې شروع کړل او د هغې نه پس الله کم رزق درکړه ابد الله قهر او غضب به یې ګورې الله قرآن حکیم کې فرمایي چې ډېر کله ته بندګانو له روزي ورکوم رزق ورکوم او دې خوشحالی نورم زیات کم نورم زیات کم نورم زیات کم دې پې ښه خوشحالی دې وی دا زما کمال دی چې دا روزي مال الله کمه راکوي وی ناګانه پې خپل قهر او غضب راولېږم د داسې ځای نه یې راونیسم چې د هغه په وهم او ګمان کې به نه تېرېږي زموږ مولوي صاحب د خدای پاک وبخي بیټک کې ناست یو سړی راغی ورسره ناستو سړی وی زه راغلی ما له وظیفه راکړه او ما ته دعا وکړه هغه ورته څه وظایف هم ورکړل او دویم ورته وکړه وی ګورې جي د مال دوا راته مه کوه وی پریشانه ډېر زیات یم دومره پریشانه یم په دومره غمونو کې ګیر یم او دونه پریشانه یم چې ما بغیر د دارو د ګولو نه خوب نه راځي چې د شپې سملم ګولی اچوم که د غرمې سملم ګولی اچوم په ګولو د کېږم بې د ګولو نه ماله خوب نه راځي ډېر پریشان او ذهني بول او صاحب د پیسو راته مه وایه هغه زمانه کې دا ټورسټ چلېدی په پېښور کې پینډۍ ته مې دومره ګډ ټورسټ چلېږي او دومره مې پلین کوچونه دي او دومره مې بنګلې دي او دومره مې دولت ته چې زما د نوکرانو د دولت اړوسي حساب کتاب نه دومره مې کارخانې دي نه مال مې حساب کتاب نه دونه مال مې خو بس د زړه سکون او اطمینان راته نشته په دې نیکانو خلکو ګرځم چې ما ته دعا وکړي چې دا د زړه پریشاني مې ختمه شي او زړه سکون مې دوشي ما دې زړه کې وی ګوره دا څونه مال ده مشهور سړی د دې نوم درته نه علم مړه دی نوم یې نه علم ما وی دا څونه مالدار سړی نوم یې دا ټک په دروازه لیکلی دونه مالدار ټول خلک یې دنیا پیژني او الله دې په دې خپل جون غریب تنګ دی ځکه که په مال باندې د زړه سکون او اطمینان وي په خپله وي چې زما د مال اندازه نشته زما د نوکرانو ما ته پته نه لګي چې زما څومره نوکران دي او د زړه هغه سکون او اطمینان ورته نشته څو ورځې پس چې اخبار کته نو د اټک د پل نه سیند ته دنګلي وو ځان یې وجلی دی اخبار لیکلی د اټک پل ته لاړ او د پل نه دریاب ته ټوپ کړی سیند ته لاړ مړ شو دا سموده مخکې تاسو د اټک هغه بل نواب زاده اخبار کې نو کتلی خودکشي وکړه ځان یې مړ د کروڑونو روپو مالک اخبار لیکلی و اخبار د کروڑونو روپو مالک خودکشي وکړه اخبار لیکلی و ځان یې مړ نو دا به ورسره سوال کوي چې الله ماله د برکت او د رحم والا رزق راکړې ګورې د غضب او د قهر روزي نه روزي به د ډېرې خو چې د الله رحم ورسره نه د الله قهر او غضب ورسره په هغه روزی به څه کوي لږ رزق خو چې ستا د زړه اطمینان او سکون ورسره عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام صحابي دی فرمایي چې زه به د پیغمبر علیه السلام سره ناست وم او د نبی علیه السلام نه مې حدیث زده کول وی چې اوږي به شوم لا بړم مزدوري به مې وکړه بیا به رالم وی یو ځل نبی علیه السلام کور ته لاړ زه ډېر زیات اوږي وم ووتم مزدورۍ پسې چې ځان له څه ډوډۍ وګټم وی د یو یهودي باغ و هغې ته ورننوتم وی ما ورته وی چې که څه مزدوري په ما کې چې د لوکم او ماله به مزدوري راکړي اجرت په راکړي وی ډېر ظالم سړی وی ما ته وی چې ټیک ته ما سره مزدوري شته خو لس بورقې به راوباسې یوه کجوره به درکو او هغه بورقې هم داسې بورقې نه دي لکه زمونږ دا بورقې هغه د څاروي سرمن ګنډلې وه او هغه به یې رایسته په دوه درې کسه به یې رایسته پټي به یې پې اوبه کوله د پټو د بخور بورقه وه وی ما وی چې وږي نو بله مزدوري نه میلاویږي زه څه لس دولس کجورې خو به وګټې که نه لږه خو به د خېټې له څه خوراک ورشي وی ما ورته چې په دې فیصله ده وی
بل 10 برقې راوباسه او راځه یو کجوره در کوم. وی ونښته چې 10 برقې مې راوویستې، ورلم یو کجوره یې راکړه، خولې ته مې واچوله، هډوکي مې وغورځول، مې وخوړه. بیا ورلم نورې 10 برقې مې راوویستې، ورلم چې کجوره راکوي، کجوره یې راکړه. کجوره مې خولې ته واچوله، هډوکي مې وغورځاو. بیا ونښتم 10 برقې مې راوویستې چې یو 4-5 کجورې مې وګټلې، نو برقه مې ورته وغورځول او منډه مې کړې. وی یهودي اواز راکړه چې یار ته دا شی دی خو ودرېږه، روارت څه کې؟ پوه شو چې دا ما وله څومره اوبه راوویستې په دا 5-6 کجورو، دا خو هغه له 10 مزدوران هم نشي رسېدی، دې خو بلا مزدوري کېده. ما ته دې خوا راشه، ورلم. وی چېرواره دا تپوس ته نه کوم چې دا دومره ارزانه دیاړي دې راسره ولې وکړه، دا خو ما 10 مزدوران هم دونه کار نشي کولی کم چې تا وکړه په یو 100 کجورې څه شی. او دویم دا چې کجوره خلک چې مزدوري وکړي نو په آخر کې والي، نو تا له پکار ده چې اوبه ماله دې ټولې برقې راستې وي، نو آخره کې به دې وایي چې ماله کجورې راکړه، نو چې 10 به دې راوستې کجوره به دې واخېسته او خوله ته به دې واچوله، دا ولې. او دریم دا چې زمونږ په وطن کې هم دا رواج چې څوک په چا مزدوري وکړي او په سر کې دوکه کې، نو وروسته بیا خپله دا واچوي. نو ته خو ما دوکه کړې، خطا مې کړې چې په 10 برقو یو کجوره، نو پکار دا وه چې برق اوس را سره دا واچولې وه چې نروره ما سره د غلطه فیصله کړې ده، ما له ډېر نورې کجورې راکړې، کار مې دله ډېر کړی دا ولې. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د عمر فاروق زوی دی، ورته څه وایي؟ وی کاکا زما مقصد د دې مزدورۍ نه مال جمع کول نه دی، زه د پیغمبر علیه السلام شاګرد او د هغه نه حدیث پاک زده کوم. اوس لږ ساعت مخکې نبي علیه السلام کور ته لاړ، نو ما وی راشه خېټه به مړه کړي، ډېر زیات د 100 ورځو ناره وږې، نو دا یوه کجوره چې به مې خوړه دې دپاره چې ډېر وږې ومه، ملا مې نه شوه نیغېدې، نو چې 10 برقې به مې راوویستې، نو کجوره مې خولې ته واچوله چې څه ناڅه خو مې معدې له څه ورشي که نه، نو دا کجورې کور ته خو بچوله نه وړمه. دویم تا سوال وکړه چې دومره ارزانه دیاړي دې ولې وکړه، نو وږې مجبور یم څه وکړم. او تا چې دریم سوال وکړه چې اخره کې دعوه ولې ونه کړه، ډېر شی به دې غوښتې، ځکه ډېرې اوبه دې راوویستې، نو کاکا زما مقصد جمعواري د مال نه ده، بس زما نیت کې ده چې دا معدې ته مې لږ شی ورشي خېټې له ډېر وږې وم، بس هغه شی وشو، اوبه مې ډېرې راوویستې او که لږې مې راوویستې. سلام علیکم. هلکه راشه تا سره حساب کتاب کوم، بله اوبه دې راوویستې، ستا بلا مزدوري کېږي. کاکا ایساروه مې ما هسې نه چې د تا سره دلته ناست یم او نبي علیه السلام روتي او چې ته څه احادیث یې ویلي او زما نه تېر نه شي، پرېمېږده چې د پیغمبر علیه السلام خواله ځان ور ورسو. نو ګوره اوږې به غریبانان په 10 برقو به یوه کجوره ګټله، لیکن د هغې په زړه کې چې کوم اطمینان او کوم سکون، قسم دی که دا د دې زمانې د غټو غټو نوابانو او د لویو لویو بادشاهانو په زړونو کې دا سکون شته که نه شته دی؟ نشته. ستا دا غټ غټ وزیران او دا لوی لوی نوابانو ګوره د کور نه بار نشي وتی یریږي، دا څه جز دی؟ د زړه هغه اطمینان او هغه سکون ورته نشته. د کومو خلکو څوکۍ چې د امریکې او د برطانیې خلک کوي، د دغې خلکو ژوند ته به موږ پسخېږو؟ د کومو خلکو رزق او روزي چې د خپلو بچو سره نی، ډېر مالدار دی خو ټول عمر د بچو نه بار دی. هسې تاسو نه تپوس کوم چې ډېر لوی دولت هم سړی وګټي، ډېر لوی دولت هم وګټي او ډېرې پیسې وي او د خپلو بچو نه باري، دا هغه سړي ژوند خوند کوي؟ او که نه دی صرف د جوارو یا د غنمو سپوره ډوډۍ په شکري کې را یوځای کي او د خپلو بچو سره یوځای ډوډۍ خوري، د ده ژوند ته ښه نه دی رونو؟ چې د خپلو بچو سره ناست دي سهار او ماښام او د هغې سره خوا کې ډوډۍ خوري، لږه ده خو د بچو سره یوځای ده. دا هغه کروړونو اربونو نه به یې څه کې چې بچي دلته د بچو پته نه لګي چې لوپر لوی شو که کم خوا لاړله، نه د ښځو پته لګي او نه د لوڼو پته لګي او نه د خویندو پته لګي، او ته بار په دنیا کې ناست یې ولته روزي ګټې.
او ځان له بینک بیلنس او دولت جوړی جیداد جوړی. اصل څیز رونو هغه د دې زړه اطمینان او سکون دی او دا زمونږ ایمان دی، دا مو یقین دی، دا مو عقیده ده. که څوک پې عمل کوي که پې نه کوي، خدا مو یقین دی چې د روزي رسان څوک دی؟ الله ذوالجلال دی. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله پاک د ډېر لوی رزق خاوند دی، عظیم رزق دا د الله په اختیار کې او ډېر زورور او طاقتور ذات دی. د الله د طاقت او د الله ذوالجلال د زور هیڅ څوک مقابله نشي کولی. دا د الله وینا د قرآن حکیم. زما د ځانه خبره خو نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د غرمې بار راووت. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهم ولا په مخه ورغی. بخاری شریف کی حدیث دی. وی ابوبکر سکه وی ما وی چې نبی علیہ السلام سره ملاقات وکم او د ښکلي مخ ته به وله نیغ نیغ وګورم چې لږ مخکې لاړل عمر فاروق رضی الله عنه په مخه ورغی. غرمه ده، ځکه حدیث کې راځي چې داسې وخت و چې عام سړی د کوره نه روځي. وی عمره سکه بار ولې راوتې؟ وی لوګې را په مخه کړی. عمر فاروق کې لږ جلالیت وی اوږېمه او صاحب دومره اوږېمه چې په دې خېټه مې دلته ځان له کاڼې تړلې دي، په دې خېټه یې کاڼې تړلې د ټکور دپاره او د هغه درد د قلارولو دپاره. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی د الله رسوله عمر الو وی او ما الو نه وی، زم ډېر اوږې مام دا دې په دې خېټه کاڼې تړلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی عمر تا الو وی او ما نه دی ویلی، وی تا یو کاڼې تړلې دی، دوه درې ورځې در باندې ناره تېرېږي. وی زما د قسم په خدای شپږ ورځونه زه ناره یم او چې لمن مبارک یو چته کړه نو دوه کاڼې تړلې، یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته. حالانکې وی الله ماله د مشرق او د مغرب دا دنیا په دې لاس کې دا خزانې راکړې. وی که غواړې چې د احد غر درته د سرو زرو ډک کم، وی نه الله دا مې خوښه ده چې یو ورځ اوږېم یو ورځ موړ، چې اوږېم چې تا یاد کم، چې موړ یم چې ستا شکریا ادا کړم. وی دی چې ځو دواړه صحابه ورسره دي. حضرت ابوالهیثم رضی الله عنه یو انصاري صحابي و، د هغه باغ ته ورغلل. چې ورننوتل ښځه په باغ کې وه. وی خاوند څه ملګری دې څه شو؟ وی صاحب موږ له اوبه راوړي، ځکه د مدینې منورې اوبه په هغه وخت کې لږې مالګي وې. وی تلې دې پاکې خوږې اوبه راله راوړي. دغه دی چې هغه صحابي راغی او د اوبو هغه مشکیزې په اوږه او شلپار یې خته. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورته غاړه وت او صحابو ته ورته غاړه وت او بیا د اونې د سوري لاندې ولا صادر واچو. وی د الله رسول راشه په دې ځای کې کښېنه. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی داسې اوبه د سره شته چې د شپه پې تېروي، لکه اوس هم بعضې خلک اوبه د شپې بار کیږي پرخې ته نو هغه اوبه یخې شي. وی یخې اوبه را سره شته چې د شپې پرخې والي. وی او صاحب نو لاړ هغه اوبې وله راوړې. نبی علیہ السلام وسکلې او بیا دا صحابي لاړ نو د انګور د کجورو نه یې ولې یو غونچک را پرې کړ او د پیغمبر علیه السلام او د دواړو صحابو مخې ته یې کېښود. نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی غونچک دې ولې را شو کوم؟ وی پخې کجورې به دې را شکولې وې که نه؟ وی نه د الله رسوله غونچک مې ځکه غونډه وشکو چې ځان له پکې په خپله غونډې کې که پخې خورئ که کچه خورئ. عرب دا کچه کجوره ډېره خوږی چې نیمه پخی بسر ورته وایي او نیمه کچی. چاړې را واغېسته او تېره کولې. پیغمبر علیه السلام له یو چیلوکۍ حلالوله. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی ګورې د بچو والا او د پیو والا حلاله نه کړي چې کومه چیلې بچو له پی ورکوي دا به هم نه ذبحه کوي او چې کومه چیلې هغه بچو والی دا به نه کوي. هغه لاړو یو چیلوکۍ راونیوله او هغه یې حلاله کړه. د هغې هغه غوښه یې پخه کړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغې ملګرو ته یې کېښوده. نبی علیه السلام د هغې په هغه باغ کې خوب هم وکړه. بیا ورته دعا وکړه نو بیا ورته پیغمبر علیه السلام فرمایي دې صحابي ته وی خادم دې نشته چې خدمت دې وکړي؟ ځکه یو ته یو دې ښځه ده. نبی علیه السلام ولیدو که چې د ټول خدمت په خپله وکړه. ښځې سره لګیا و، د ډوډۍ انتظام یې ورسره وکړه، غوښه یې ورسره وړه کړله او کټوه یې ورسره پخوله.
وی نه صاحب دقه ځای مو دغه مې ښځه ده څه خادم مرۍ نشته. وی ښه داسې وکړه چې ما له کله مریان راشي نو راشه چې یو مرۍ دله درکړه. نو پیغمبر علیه السلام له یو وخت کې چا یو دوه مریان راولېږل. نو دا صحابي پسې سوال جواب وکړه، هغه راغی ابوالهیثم رضی الله عنه. وی دا دوه مریان چا رالیږلي دي؟ وی یو پکې ځان له خوښ که کور ته بوله چې خدمت دی کوي. نبی علیه السلام مبارک چې ورته وي نو دی ورته څه وي، ډېر هوښیار صحابي. وی د الله رسول ته راله خوښ که چې ستا کوم خوښ یې هغه راله راکړه. نبي هم وفرمایل ان المستشار مؤتمنون، چې مؤتمنون چې کوم انسان سره څوک مشوره کوي په هغه اعتماد شوي. نو زه به دا له داسې مرۍ درکړم چې زما خوښي. وی دا یو بوزه وی دی مې په مانځه لیدلی دی، دا منځګزار دی. نو چې کوم منځګزار مرۍ دی د الله نه یریږي، هغه ستا ښه خدمت کوي. وی دی بوزه خو ګورې ښېګړه ورسره وکړه، ظلم زیاتې ورسره ونه کړي. ګوره نبی علیه السلام به د مریانو متعلق هم وصیت کو. د پیغمبر علیه السلام مقصد دا چې خدمت ته اله خو وهټه کوی ما، ډوډۍ جامه وله ورکوه. وی ښېګړه ورسره وکړه، تکلیف وله مه ورکوه. وی ښه صاحب کور ته یې هغه مرۍ بوته، ډېر زیات خوشحاله و د صحابي. ښځې ته یې وی ښځې نبي علیه السلام خو مرۍ راکړه د خدمت دپاره، راته وبخه. ښځې هم خوشحاله شو ځکه چې مرۍ دی وله به د باغ خدمت هم کوي، د کور به هم وله کوي. خو نبي علیه السلام راته ده و چې ښېګړه ورسره کوه. وی ښه سړي دی درته وی؟ وی او. نو وی غټه ښېګړه خو دا ده چې دا مرۍ مونږ آزاد کړو، د دې نه غټه ښېګړه خو بله نشي کېدی. نو ګورې ښځې خاوند دواړو هغه مرۍ د لاس نه ونیوه. وی ده نبي علیه السلام وی چې ښېګړه ورسره کوه. حالانکې د پیغمبر علیه السلام مقصد دا نو چې ازاد یې که، هغه خو د خدمت دپاره ورکړه. د هغه مقصد دا و چې ښه سلوک ورسره کوه، ظلم ورسره مه کوه. یاره وی نبي علیه السلام ویلي دی ښځی وی چې ښېګړه ورسره وکړه، بس مونږ تا سره ښېګړه کړو د الله په نوم مزاج کړه په مخه دی ښه. مرۍ یې ازاد کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغی مرۍ، وی صاحب زه خو یې ازاد کړم. دا صحابي م راغی، وی ولې؟ وی صاحب ته ووایي چې ښېګړه ورسره کوه. نو بس د ده سره غټه ښېګړه دا ده چې مونږ د الله په نوم باندې ازاد کړه. نبی علیه السلام وفرمایل وی هر انسان له خدای پاک یو وزیر ورکړي. د بعضې انسان هغه وزیر ښي او د بعضې انسان هغه وزیر هغه بیکار او بدعملی. چاله چې الله ښه وزیر ورکړي، ښه ملګری ورکړي، هغه د هغه دپاره په دنیا کې او په آخرت کې د خدای په نزد ډېر بهتر. ګوره وی دی ابوالهیثم له چې خدای پاک کوم وزیر ورکړی دی، ښځه د خاوند دپاره وزیر یې که مشوره ورسره کوي، مشوره وله ورکوي. نن سبا ښځه په مال پسې مري او ښځه محتاجه وه خدمت ته، مرۍ به ورسره خدمت کو. لیکن د نبي علیه السلام وینا باندې ګوره مرۍ ته مې حاجت نشته، ده د الله په نوم مې ذات کړي چې ښېګړه د سره وکړم. هغې صحابو له الله مال هم ورکو، دولت هم ورکو. او د مال او د دولت نه رونو لویه خبره څه شی دی؟ د زړه اطمینان دی. ګورې نو مونږ به په زړه کې دقه سوچ کوو چې روزي رسان څوک دی؟ الله دی. د الله نه ما سوا بل څوک رزق نشي ورکول. خپل محنت به کوې. یو حدیث پاک کې راځي الکاسب حبیب الله، چې کوم سړی کسب کوي د حلال رزق ګټي دا د الله دوست دی. دا به نه وایي چې یاره الله به رزق راکوي او زه پټې او کار کرونده نه کوم بالغ ته ډله به مې والي. نه نه نه، الله عقل در کړی دی، لاس او خپې در کړی دي، ته به خپل محنت کې مزدوري به کې. د حلال او رزق ګټل عبادت دی. د خپلو بچو نفقه در باندې فرض ده، د خپلې ښځې نفقه در باندې فرض ده، د ځان نفقه در باندې فرض ده. ځان له ښځې له بچو له به رزق لازمن ګټې، که دې ونه ګټې ګناهګارې. خو دا به د یقین نه چې دا روزي زما په اختیار ده. یقین به دی چې محنت به زه کوم، خواري مزدوري به زه کوم، لاس پې به زه رقم، روزي به څوک ورکوي؟ الله به ورکوي. دا به عقیده او یقین ساتي. په دې نیت چې تا خپل کار وکړه، خپله زمینداري دې وکړه، خپل تجارت دې وکړه، خپل دکان دې وکړه، خپله نوکري دې وکړه، قسم دې که تنخوا دې لګي الله او پکې برکت اچوي. چا ته به دې الله متازه کوي نه. او که نیت دې دی نه ګټم به زه، که ما ونه ګټله رزق نشته، محنت به زه کوم او دا رزق زه ګټم، نو مال به بیا هم الله درکوي، دا نه چې نه به یې درکوي، خو برکت به پکې نه. په غلطو طریقو به درنه ځي، په دا مال کې دننه به د زړه سکون او اطمینان نه.
هر وخت به پکې خپه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی بنی اسرائیلو کې 3 کسان، یو سړی د برګي مرض یو، دا په وجود دا برګ غوندې مرض، خو سرمنې داسې و چې د خارخ ډکه وردانو نه ډکه وه، پمپ د اسخا بیماری و د سرمنې. بل دویم سړی دا و چې د هغه سر ګنجی و، سر یې ډاګه و. دریم په 2 سترګو ړوندو. وی رب العالمین په 3 واړو امتحان کو، نو فرشته راولېږله. فرشته ورله چې دا کم سړی سرمن خرابه ده او برګې بیماری ده، دل هغه فرشته ورله وی چې زه راغلی ما، ستا په زړه څه ارمان دی وایه. وی زما په زړه خو دا ارمان دی چې زما نه خدای دا بیماری لرې کړي، څوک را سره یو ځای ناسته پاسته نه کوي، کره کرانار سړی کوي چې دا وجود دا سرمن څخه ده او دا مرض راته ونه لګي. لاس یې پراخ که فوراً الله تعالی ولا ښکلې مزېداره خشته سرمن ورکړه، وجود یې ښکلې شو، بیماري ته لر شوه، ابرګوالی ته لر شو، ډېر خشته مزېدار شکل ولا الله برابر کړه. فرشته ورته وایي انسان په شکل و. وی کم مال دی خوښ دی؟ وی زما د اوښان مې ډېر خوښ دی. هغه زمانه کې اوښ به د موټر او د لارۍ کارم کو، ولی یو اوښه ورکړه، وی ها دا واله دا الله یې دله په دې اوښانو کې برکت واچوي. فرشته ترې لاړه. الله ذوالجلال دا ده په اوښانو کې دونه برکت واچو چې د اوښانو لوی کنډه کې جوړه شوه. بل چې کم گنجي و هغه له ورغې، روره په زړه دې څه ارمان دی؟ وی دغه مې په زړه ارمان دی چې سر را ویښته مې نشته چې ما له الله ښکلې ویښته راکړي. دا هم ګورې د الله لوی نعمت دی، دا خشته ویښته د الله لوی نعمت. دلته یو ډاکټر دی چارسده کې ما ته قصه کوله، زموږ د مولوي صاحب د خدای وبخښي د هغه علاج به یې کو، نو هغه به دا ویښتې ښودل، د هغه بلکل په سر په ګیره په بریتو بلکل ویښته نو، نو هغه به د بیې دا ویښتو ټوپۍ غوندې وي، هغه ټوپۍ به یې په سر د پاسه یې ښوده. نو ما ته یو ځل تپوس وکړ، مې ډاکټر صاحب دا تا بیې ویښته دغه کړي دی چولې دي؟ هغه ما ته وی مې دا خو ګران کار دی، هر وخت به دا برابری چې رانه کاږه نه شي، دې طرف ته زیات نه شي، شا ته زیات نه شي. نو هغه ما ته یو قصه وکړه، وی غسلخانه کې مې لمبله، نو ښځې راله ټلی بار ووالی شو، ښځې راته دروازه وډبوله چې روزه مریض دی. وی مې چې ښه، وی خیر زر زر مې لمبل چې ځان زه روزګار کړم چې مریض له ورشم. وی بیا مې دوباره راته ښځې ور وډبو چې مریض دی زر وله روزه. مې چې ورغه جامې خو بدلې کړم، جامې مې بدلې کړه، اوس دا ویښتې اکدم ځان له غسلخانه کې، نو په دې خو وخت لګي. سړی ټلی وي یا ښځه وي ما ته وایي چې شابه زر روزه نیکبخته ته را ویښته مېخترې په ځای پرېږده، دا اوس مه لګوه، په دې وخت لګي زر روزه که نه هغه مریض مري. وی ما ورته وی ښځې یا به مري او یا به نه مري، خو که زه وله داسې بې ویښتو نیغ په نیغه ورلم نو پټک به مړ شي. په دې شکل کې ولیدم که نه، اوس به وایي چې راغې راپسې، بس په سات به مړ شي، صبر وکړه چې دا ویښتو لګوم. نو دا حقیقت دی، دا ویښته انسان له الله تعالی ګوره ډېر لوی حسن ورکړی دی چې داسې نه په سر ویښتې وي او نه په ګیره وي نه په برېت وي، او د شپې د له مخې له درغې ته به ګنې بس اسرائیل علیه السلام راغی، خدای دې مل شه سړی یېرېږي ترې. نو وی څه چې دی وی زما ویښته نشته، په سر یې وله الله سراخ کړه، الله وله خشته ښکلې مزېدار ویښته ورکړه. وی څه دی خوښ دی؟ وی دا غوا دا مې خوښ، دا مال مې خوښ دی. یو غوا وله ورکړه، وی الله دې په دې کې دله برکت واچوي. د دې سړي د غواو لوی کنډک او بلا غواګانې، نو غوا سره خو بیا پټیم راشي، هغې سره بیا نوکران هم راشي، بلا غواګانې شو. چې کوم په 2 سترګو ړوند دی هغه له ورغی. څه دی په زړه ارمان دی؟ زما په زړه د ارمان دی چې ما له خدای پاک سترګې جوړې کړي. واقعي سترګې هم د الله ګورې لوی نعمت. ما د یو ړوند نه تپوس وکړ، یو حافظ صاحب، ما ورته حافظ صاحب ستا په زړه څه ارمان دی؟ تا خو سترګې نشته، څه دی په زړه ارمان دی؟ وی په زما په زړه د ارمان دی چې دا شین رنګ څه ته وایي او دا سور څه ته وایي او دا سپین رنګ. واقعي ګوره دا لویه خبره ده چې دا شین رنګ حافظ بشیر جان ناست دی که نه،
دا خو خیر پړه بل ارمان دی چې دا شین رنګ څه ته وایي او سپین څه ته وایي او سور څه ته وایي ځکه کلکوالی او نرموالی خو سړی په لاس پیژني خواږه خو سړی په خوله باندې پیژني څښا او ګنده سړی په پوزم بین کې نو وی پیژني لیکن دا رنګونه چې دا شین دی او سور دی او سپین دی دا به څنګه دا راته بالکل پته نه لګي دا مې په زړه ارمان دی لیکن ټیک ته دا ارمان خو د انسان په زړه وي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې هغه زړون پیدا کم نظر یې نه لګي او دی پې صبر وکړي پروردګار به د دې په عوض کې دله جنت ورکړي د لوی نعمت نه محرومه دی نو الله به له جنت ورکړي جنت لوی نعمت وی سترګې مې ړندې دي او دا مې د زړه ارمان دی چې زما دا سترګې جوړې شي او دې خلکو ته پې نظر وکړم لاس یې پې وله راښکه سترګې جوړې شوې وی کم مال دی خو وخت دی وی ګډه چیلی وله یو ګډه ورکړه چیلی وی دا الله دې پکې دله برکت پیدا کړي هغه لومبې چې و د هغه د دنیا اوښان شو ځمکې اوښان به پکې سرۍ د هغې دپاره ورشوګانې نوکران خادمان د دې بل سړي بلا غواګانې هغې سره پټي او د ګایه انتظام او بلا غلامان مریان نوکران د دې بل سړي بلا ګډې او چیلی شوې او دارنګې د هغې دپاره د پټو انتظام درې واړه مالدار شو بیا والا الله ذوالجلال دا فرشته د انسان په شکل ورولېږله چې څنګه دې ورغې د الله حکم واړومبي له ورغې وی د مسافر یم او په لار راته تلل ګران دي هېڅ قسمه درک را سره نه لګي نه د پیسې درک لګي او نه د څاروي درک لګي د الله په نوم تاله راغلی د هغه الله په نوم در نه سوال کوم کم الله چې تعالی ښکلې سرمن در کړې ده سرمن دې خرابه وه څښا وه رب العالمین دله خشته ښکلې سرمن او خشته رنګ درکړي او ډېر غریب وي فقیر وي مسکین وي الله دله بلا څاروي او سامان درکړه نو د هغې الله په نوم دنه سوال کوم مال یو اوښ راکړه چې د پې خپل مقصد ته خپل کور ته ورسه چې دا خبره وکړه هغه ورته برید ته وکړه او په غوسه شو ورته ښه زما سرمن څښا وه په ما د الزام ولګو زما رنګ خراب و دا راته چا ویلي دي زه خو پیدایشي دقسې ښکلې پیدا یم ما له خو الله پیدایشي خشته رنګ او ښکلې سرمن را کړې ده او ته څه وایې چې الله دلې اوښان درکړل ځای لرې شه دا خو ما ته پلار نیکه نه پاتې دي ګوره بیا فورا هغه سوچ د انسان د عمل د انسان سوچ بدل کړي دا راته د حقیقت وی دا ما ته پلار نیکه نه پاتې دي دا ما له تا را کړي دي دا ما له خدای را کړي دي دا خو د پلار د نیکه نه ما ته په میراث کې پاتې دي ځه لرې شه مال کم دی اوښان کم دی بل ځای غواړه فرشتې ورته وی ښه که ته دروغ وی نو الله دې هم هغسې که چې څنګه مخکې وی او که رښتیا وی نو د ټیک الله ذوالجلال ولا هغه شکل دوباره هم هغسې که چې څنګه مخکې و هغه ټول اوښان ته خدای واغېشتل هم هغسې سوال فقیر ته جوړ شو دویم له ورغې وی د الله په نوم راغلی یم فقیر یم مسکین یم مسافر یم کلی مې لرې دی او ستانه بغیر د خپل وطن ته نشم رسېدی ته مهرباني وکړه ماله یو غوی راکړه چې زه پې خپل علاقې ته ورسم او د هغې الله په نوم دنه سوال کوم چې ته ګنجې وې په سر د ویښتنو الله دله ښکلې خشته مزېدار ویښته درکړل وی ښه په ما د الزام ولګو زما په سر ویښتنو دا دې څه ووې زه خو پیدایشي خشته ښکلې ویښته والا پیدا یم او بیا ته څه وایې چې خدای پاک دله دا هر څه درکړل ما د الله کله را کړي دا خو ما ته پلار نیکه نه پاتې شوي دي ګوره دا کبر شو که نه شو ما ته یو سړي قصه کوله وی چې یو سړي حکایت یې راته وکړ وی دې کور ته بوتلم چای را باندې وڅښله او بیا کېدلم وی کېنه ډېر زیات مالدار دومره دولتمند سړی چې په دې علاقه کې د هغه نه لوی دولتمند بل نو په هغه وخت کې وی یو بکس یې را واغېست وی یو بکس یې راته کوله وکړه وی په هغې کې زړې سپلۍ پرتې وې رسۍ پکې پرته وه رسۍ او زړې سپلۍ او زړې جامې وی ما ورته چې دا څه دي وی دا زه په میاشت کې یو ځل رالم او د خپلو بچو ته اکدم چې بچو ګورې زما دغه حالو ما په بازار کې
په دې رسۍ باندې پنډونه ګرځول او په دې سپلو کې به ګرځېدم او دا شلېدلې جامې به مې اغوستې. دا ګورې په ما الله ډېر لوی فضل را کړی دی چې اوس الله دا مال را کړی دی. دا خپل د غریبۍ سامان مې محفوظ ساتلی دی او میاشت کې یو ځل خپلو بچو ته ښیمه چې زما په بچو کې او په ما کې کبر پیدا نه شي. او به کې څوک داسې نه کوس ته چاته وي چې ما پرون دې څه کول اوس څه کې پرون ما څه کول. دا به هېڅوک نه وایي چې او واقعي زه غریب وم، الله په ما ډېر لوی احسان کړی. دا مو مولوي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه به دا قصه کوله. هغه به مونږ ته وی و یو زومه او یو مې خور وه او داسې وخت به را باندې تېر شو، مور به مې رالی یوه ګۍ وی پخه کړه، یوه ګۍ. نو په میانځ کې به یې پکې ګوته راښکه، نو ما ته به وی چې دا نیمه ستار او نیمه د خور ده. هغه نیمه ګۍ به ما وخوړه او نیمه ګۍ به مې هغه خور وخوړه. دا وخت دا ته د ټولو خلکو په دې مشرانو هم دغه دور تېر شوی دی. خو چې چا کبر ونه کړ، لویي ونه کړه، هغه خپل د غربت او د غریبۍ د حال یې ځان ته را مخکې کړ او دی وی چې یا الله دا هر څه تا را کړي دی او تی را ناغېښتی شي. نو ګوره په دې وینا سړی هېڅ نه کمیږي، دا انسان عزت پې نه خرابېږي، خو پروردګار پې خوشحاله شو، دا مال به وله نور هم زیات کړي. او که دې وی نه دا خو ما ګټلی دي، ما محنت کړی دی، ما مزدوري کړې ده، ما تجارت کړی دی، ما زمینداری کړې ده، ما دکانداری کړې ده، ته بسې او ستا دکانداري بسې. که تاله الله لاس او خپې نه وی در کړی هېڅ ته هم نه شو کولی. که تاله الله عقل او دماغ نه وی در کړی نو دا د ډېر لیوني په سړکونو ګرځي، دماغ یې نشته. که تاله الله سترګې او لاسونه روغ نه وی در کړی، قسم دی که د 2 روپۍ هم ګټلی وي. نو هغه هم کبر وکړه. فرشته ورته وایي ښه چې دا ته څه وی که دا ته رښتیا وی نو الله دې هم هغسې ګنجې که چې څنګه مخکې وي، خدای دې هم هغسې سوال فقیر کړه، هم هغه شی ته جوړ شو. ویښتې پرېوتل بیا ګنجې شو او هغه ټول غواګانې او هغه ځمکې او هغه نوکران ته الله واغېشتل. واپس فقیر دې ړوند له راغی، دا چې مخکې ړوند و الله جوړ کړی دی. وی تاله راغلی یم ته ړوند وې، الله دله سترګې جوړې کړي. او زه مسافر یم، خپل وطن ته نشم رسېدی، د الله په نوم نه یو ګډه چیلی غواړم، ما له راکړه چې خرڅ کړم او چېرته په کری باندې پې ځان خپل وطن ته ورسو. دا هغه الله په نوم چې تاله مال هم در کړی دی، غریب وی او ړوند وې، سترګې هم در کړي دي. هغه ورته څه وایي؟ وایي یو بېشک زه په دواړو سترګو ړوند وم، نظر مې نه لګېد، د خلکو نه مې سوالونه کول. الله په ما ډېر لوی احسان وکړ او ما له خدای پاک دا دواړه سترګې راکړې، نظر یې راکړې، پوره شکریه ادا کړه. وی بېشک زما اسم نو سوالګرې فقیر غریب وم، رب العالمین دا ټولې ګډې او چیلې دا کنډکونه را کړي دي، دا الله را کړي دي. واخله ورشه چې څومره دې پکې خوښی، چې څومره چیلې او ګډې دې خوښي هغه ونیسه او بوزه، ځان له خرڅ کا، ځان له پې وخواله او خپل وطن ته لاړ شه. دا ما باندې الله احسان کړی دی، چې الله احسان وکړو نو د الله سوالګر چې د الله په نوم رانه غواړي قطعا به دا غرض نه کوم. واخله چې څه دې خوښي. فرشته ورته وایي نه مې مال پکار دی، نه مې ګډ او چیلی پکار دی، خو تاسو 3 کسه وی الله در باندې ازمایش او امتحان وکړو، هغه 2 پکې ناکام شو، ته پکې کامیاب شوې، زه ګډې دې مبارک شه، چیلی دې مبارک شه. نو ګوره هغه 2 د هغه مال حق ادا نه که ناشکري وکړه، خدای واپس هم هغسې کړل چې څنګه و. د یو کس د هغه مال حق ادا کړه او د الله شکریه ادا کړه، خدای پاک څنګه کړ، نورم الله مالدار کړ او خدای پاک ورسره نورم احسان وکړ. نو وروڼو چې څوک الله چاله مال ورکړي، د رب العالمین د مال حق به ورکړي، د الله شکریه به پکې ادا کړي، الله به دله د مال نورم زیات کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی. کور ته چې راغی بیبي ته وایي د خوراک څه شته؟ بیبي ورته وی او وی لږه غوندې غوښه مې درله ساتلې ده، معمولي شه. چې هغه غوښه راوړې وه هغې نبي علیه السلام له پخ کړې وه او په یو کټوۍ کې په یو لوښي کې ایښودې او په تاخ کې سنبال کړې وه. وی ورشه راواله. بیبي چې ورله تاخله، د غوښې په ځای پکې سپینه تیږه پرته ده، کاڼې پروت دی، بکره. حیرانه شوه چې دا خو ما دلته غوښه ایښې وه، کټوۍ کې غوښه پرته وه، اوس په کټوۍ کې سپینه بکره پرته ده د غوښې په ځای. نبي علیه السلام له راوړه وی د الله رسول ما خو تا له غوښه ساتلې وه.
هغه خو نشته راغی په دې خو سپینه بکره پرته وه وی څه چل خو به دې نه کړی یاره وی یو سوالګری راغی او سوال یې وکړ چې خیر راوړی خدای مو بخه وی مونږ کره بل څه نو دغه غوښه پرته وه وی مونږ وی چې یاره ټیک د سوالګر م سوال کوي خو دا نبي علیه السلام به وږي نو دا هم صاحب تاله وساتله هغه سوالګري ته مواز وکړه چې خدای دې توبه خي دا په مخه دی ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا د هغه سوالګري حق و تاسو هغه له هغه خپل حق ورنکړه نو پروردګار ته د سپینه تبز او کاڼی جوړ کړ نو اوس هم دا مونږ چې پردي حقونه خورو که نه نو دا سپین کاڼي خورو شکل یې دغه وخې دی هغو صحابو د کشف خاوندانو نو هغوی ته الله هغه تبزې خولې مونږ ته الله نه ښیي دا زمونږ زړونه چې سخت دي سخته دا ولې کاڼي خورو دا زړونه هم ولې دا کله کاڼي کلک دي په چا هم زړه نه خفه کېږي ټول اوس ګناهونه کوو د الله نه پکې یره نشته دا مونږ هغه پردي حقونه خورو د کاڼي په شکل کې زړونه راله سخت کړي نرمي پکې نشته نو په مال کې چې الله کم مال درکه په هغې کې د الله حق دی ګورې رونو هغه حق به ورکوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث پاک کې راځي او قرآن حکیم کې من الله فرمایي وی د دې مال نه به الله د قیامت پر ورځ لوی اجدها خامار جوړ کړي هغه خامار به د دې غاړې ته ور واچي الله دې مساتي او د ده دا وښکي دی له به ټکونه ورکوي سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه لوی اجدها خامار به د غاړې درته وي دا وښکي به وله خوري او دا او ورسره به خبرې م کوي انا مالک انا کنزک زه ستا خزانه یم ستا هغه مال یم چې تا ته د الله حق نه دی ورکړی ټینګ شرط دا وښکي به تې شوکوي او ټکونه به ورکوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کم سړی چې د هغه اوښاني ډېر زیات او دی د هغه خپل اوښانو نه زکات ورنکړي دا کم اوښان چې سریږي په صحرا کې په هغې کې زکات دی چې یو اندازې ته ورسېږي چې کور کې یو سړي ځان له د ضرورت څاروی ساتلی اوښ په هغې زکات نشته کله تجارت دپاره ساتلی او اخلي خرڅوي یې په هغې کې بیا زکات شته وی دی به د قیامت پر ورځ رب العالمین سملی او د ده دا وجود به داسې غټ کي پراخه به یې کې خور به یې کې او دا ټول اوښان به پې د پاسه ګرځي خپې به پرېږدي او په غاښونو به پې چکونه لګوي چې یو ډله لاړه شي بله به پې راشي لکه څنګه چې خلکو به پخوا په دې غنمو د پاسه غویان ګرځول مونږ به ورته غوبل وي او که د چا غویان وي میخې وي او ده پکې زکات نه ورکړی نو دله به الله وجود ورکي پلن به کې فراخه به کې میدان کې هغه غوا میخې به پې د پاسه ګرځي خپې به پرېږدي او چکونه به پې لګوي او که د کم سړي ګډې چیلی وي او ده پکې زکات نه ورکړی وجود به یې دقسې فراخه کي هغه ګډه چیلی به وي الله ښې سربې کي چې کمې مړې دي بچي دی به مولا الله غټ کي دی به سملی هغه ګډه چیلی به د پاسه ګرځي او ښکرو والا به پې په ښکرو غزارونه کوي او بې ښکرو به پې په غاښونو چکونه لګوي دا تر کم وخته پورې چې تر څو رب العالمین انسانانو سره حساب کتاب نه کړي 50,000 کاله ورځ د اوښان ګډې چیلی او د غوا میخې د پاسه به پې ګرځي او خپې به پرېږدي او چکونه به پې لګوي الله دې مساتي رونو ګورې آسان کار نه دی ګران کار دی مال خورې د دنیا جمع خو آخرت کې ځان له دې لوی وبال وګټ څلوېښتمه روپۍ څه شی دی که تا څلوېښتو کې یو روپۍ ورکړه مال کم شو یو کم څلوېښت درته پاتې شوې که نه په سلو کې 2.5 روپۍ دي په زرو کې 25 روپۍ دي نو 25 روپۍ چې زر الله درکړې نو 25 که ته د الله په نوم ورکړې زکات مال دله الله پې ډېری که دې ورنه کړه مال دې پلیس شو خدای پې دله کمی په اسپتال بدنه لګي په مقدمو بدله لګي په تاڼه او په تحصیل بدنه لګي په بیمارانو به لګي په دشمنۍ به لګي ورسره به ګورې نور هم لاړې شي نو چې الله مال درکه غاړه الله ته مه بندوه زکات ډېر معمولي شی دی د الله حق ته ورکه چې غاړه دې الله ته بنده نه شي خرونو دویمه خبره درته کوم دې کې یو واقع بل هم د نبي کریم سم یو صحابي دی ثعلبه د هغه نوم دی نبی علیہ السلام راغی د الله رسول مال سوال وکړه چې مال خدای مال راکړي پیغمبر علیہ السلام ول الله نه دعا وغوښته الله ولا مال ورکړه
بلا ګډې چیلې اوښان ولا الله ورکړه. راته به نبي علیه السلام پسې به یې مونځ کوه، خو چې ګډې چیلې ډېرې شوې نو د وطن نه لږ غوندې بار شو، ځکه بیا خو دا ګډې چیلې پردي فصل خوري. نو بیا به نبي علیه السلام له یو مانځه دوه مانځله راته، هر مانځله به نه راته. نور هم زیاتې شوې، نو بیا د جمعې مونځ هم پرېښودو. ګوره د پیغمبر علیه السلام سره یو مونځ زویم دا د دنیا او ما فیها چې څه د هغې نه بهتر دی، چې حضور پاک در نه مخکې هغه تلاوت کوي، قرت کوي او ته پسې شاته ولاړې، او چې نبي علیه السلام جمدي وي هغه مونځ کوي او ته مانځله نه راځي، دا غټ بدقسمته شروع نو که نه شو مانځله او بیا نه راځي. ولې؟ ځکه مال ډېر شو، ګډې چیلې زیاتې شوې. اگر چې اوس ورته ډېره موقع فراخه ده، نوکران شته، غلامان شته، اوښان شته، را رسېدی شو که راته، خو په سړي کې مستي پیدا شي. جناب د زکات میاشت راله، نبي علیه السلام ورپسې صحابي ولېږه ویې لاړ شه زکات راغونډ که دله ورغی. وی نبي علیه السلام را لېږلی ما ستا په دې اوښانو ګډو چیلو کې چې څومره زکات کېږي هغه راکړه. وی ښه اوس ټکسونه غواړئ؟ ګوره زکات ته ټکس، هغه زمانه کې جبایه وته ټکسونه غواړه، جبایه. دا خو ما په خپلو لاسو خپو مزدوري کړې ده، ګټلې مې ده. ځه نور حقونه لږ دي چې لا تم پکې رالې، سړی رخصت. راغی نبي علیه السلام مبارک ته عرض وکړه الله رسوله ثعلبه خو شیرانه که داسې الفاظ یې وي؟ ویحه ثعلبه، یو ټکې ووی، برباد شو، تباه شو، نور هېڅ غږ هم ونه کړ. وایي صحابو ګیله غوندې وکړه الله رسوله تا ورته دعا کړې ده، مال یې ډېر شوي دي، منځونه یې اوس پرېښي دي، زکات هم دا دی، زکات ته ټکس وایي. چې دې کور ته راغل ښځې ته ویلې، ښځې ګوره نن خو نبي علیه السلام سړی را لېږلی و، زکات یې غوښته، بلا اوښان او ګډه چیلې پکې ما خو رخصت کړه چې نور حقونه لږ دي څه. ښځې ورته وویل سپېره دا دې څه وکړل؟ د نبي علیه السلام غلام او د هغه سړی دې رخصت کړه، دا مال خو موږ له الله د هغه د دعا د برکته را کړی دی. یا د خدای بدبخته کنجوسه دا دې څه وکړل؟ اله شابه دا ټول زکات راغونډ کا. اوله یو زر هغه ټول زکات راغونډ کړ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم لري یوړه اوښان او ګډې چیلې هر څه ودرول. صاحب ستا سړی راغلی و او بس هغه وخت کې مې طبیعت برابر نو صاحب، او چې څومره زکات کېده د هغې نه مې زیات راوړی دی، جومات نه بار مې ښودی دی، دا د الله په لار کې قبول کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا وفرمایل وی داسې کار دی زما سړي له زکات نه دی ورکړی، زیاتې یې دی کړی دی، ځه دا واپس یوسه، د قیامت پر ورځ به یې په دې سټ د الله دربار کې راوړی. وی ترې نه غوښت، رخصت یې. نبی علیہ السلام د وفات نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه راله، د هغه 13 کلونو ټول زکات را یو ځای او بلا شو. حضرت ابوبکر له راوړ بوډاو په کونټه ګرځېده، ابوبکر ما باندې زکات ته مې راوړی دی، جومات نه بار مې ښودی دی. وی ته څوک یې؟ وی د ثعلبه. ها هغه چې هغه نبی علیہ السلام تا ته زکات واپس کړی یو مقص پیرې. وی د ابوبکر څه مجال دی چې چا نه نبی علیہ السلام زکات نه دی اخیستی وغیره نه والي، زه اخیستی شم، زه وړه د قیامت پر ورځ به یې په دې سر د پاسه د الله دربار کې راوړی. وی ته نه اخیست. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راله، د ټولو کلونو زکات راغونډ کړ، بلا مالو. عمر فاروق رضی الله عنه له راوړه، وی داسې رات وروځې پرې راښکته شوی وی، ډېر بوډا و، په کونټه یې راغی. امیر المؤمنین زکات مې راوړی دی، دا د الله په دربار کې قبول کا. وی ته څوک یې؟ وی د ثعلبه یم. هغه چې هغه نبي علیه السلام سړی در لېږلی و، تا زکات نه ورکړه، ټکس یې ورته ویلی و، او بیا پیغمبر علیه السلام در نه وانه غېښته، ابوبکر در نه وانه غېښته، د عمر د پلار نوم خطاب و. وی د عمر د خطاب د زوی څه مجال دی چې چا نه نبي علیه السلام او ابوبکر زکات نه غېښتې و، هغه ویلي زه وړه د قیامت پر ورځ په دې سر د پاسه سواره د الله دربار ته راوړي. که هغه زکات یې ورکړی وی هغه وخت، هغه د پیغمبر علیه السلام سړي ته هغه بهتره وه، او که دا حالت بهتر شروع او چاله یې ګټې. هسې خپلو کې ناست یو او خبره به وکړو حقیقت. سړی خو مړ شي که نه، مال ته ټول پاتې شي. سعودي بادشاه دی ولید شاه فهد لار څومره د مال خاوند، څومره دولت خاوند، د ډاکټرانو په منځ کې او د ساینسدانانو په منځ کې د سوند مال څه شو؟
لال خورو کې زمکه تورسید او پزمکه پریوت. قسم دې ما یو ځل په کمپیوټر باندې الجمعات د جوړېدلو هغه دغه کته دا سعودي دا حرم چې جوړو نو دې په موټر کې راغی هغه کې هغه تصویر ښکارېده کمپیوټر باندې هغه ککوړی په هغه کې مې کړ. نو موټر چې ودرېده نو قالین ورته پروت نو سره د سپلو په قالین د پاسه کوز شو. نو چې کم ځای ته ته نو په لاره ورته قالینونه پراته په ځمکه خپه نه لګېده. سپلی به هم په ځمکه نه لګېده چې به ګرځېده په قالین به ګرځېده. هغه قالینونه څه شو؟ په قبر کې قالین نشته خاورې لاله. هغه مال او دولت څه شو؟ بچو ته پاتې شو. څو ورځې به خلک یاد کړي بس یې خبره ختمه شو. غټ غټ بادشاهان لوی لوی دولتمن د کارخانو د موټرو او د جاګیرونو مالکان نن د ځمکې تل کې پراته دي. وجودونه خاورې سره لګېدلې پراته دي. کفنه مو رجېږي چینجي په اړمي بیا که نیکې خو ټیک ده او که بدې چینجي په اړمي مال ته بچو ته پاتې شو. په لاسونو به د قیامت ورځ چکونه لګوي چکونه. نو چا له مال زیاتی؟ بچو له زیاتی. بچی خپلو له بچو له زیاتی خپلې نورو له زیاتی. یاره خدای بنده په کومه کنده سره لږ سوچ وکړه. هغه بچو له جمع کوي چې سبا د جمعې د شپې هغه ډوډۍ او خیرات هم در پسې نه کوي. پخوا خو به زه بیا د جمعې یا چهارشنبې د زیارت شپې تعین نه هر وخت خیرات پر کول پکار. خو د دې خلکو به خامخا یو ټیم جومات له چې ته طالب له ډوډۍ خو لېږله که نه جومات له نه کور سره خوا کې په ګاونډ کې به فقیر مسکین له ډوډۍ لېږله وي لاس پې اوچت کې چې دا زمونږ د مردګانو د ثواب دپاره شي. داسې به ورونو خو به نه وه. اوس زنانو نه هغه بخل په ښځو کې پیدا شوی دی. اوس هغه د جمعې یا د زیارت یا د پنجشنبې یا د بلې شپې خیرات یا صدقه څوک کوي رونو؟ بلکل یې نه کوي. مال ډېر دی برکت پکې نشته. ابا مال لږو خلک به خوشحاله و. مال ډېر زیات قسم په خدای که هغه سکون او اطمینان پکې شته. د الله حق څوک نه ورکوي. نو دې بچو له ته مال ګټئ جمع زکات ته نه ورکو ځان له خیرت خوار کړ. زکات ته نه ورکو ځان له قیامت تباه کړ. زکات ته نه ورکو ځان له ماران او لړمانان په بیه واغېستل او د چا دپاره؟ د کړوسو د بچو د زامنو دپاره. تاسو نه تپوس کوم نور د هوښیارتوب دی که قمقلتوب دی؟ او قمقلتوب. خپله غاړه خلاصه کړه. خبای سړی وایي چې مري نبی علیہ السلام په خپله فرمایي وایي چې سړی مري وایي د فلان کې دونه شو د فلان کې دونه شو د فلان کې دونه شو وایي هغه خو که ته نه وی نو 2 ورځې پس د پلان کو وي. په خپل ژوند کې ځوان یې 1 روپۍ خیرات کا او چې کوم وخت کې بوډا شي او بیا 100 روپۍ خیرات کې نبی علیہ السلام فرمایي د هغه 100 ثواب د 1 روپۍ ته نه رسي. او ایثار کې 2 فرشتې راکوزېږي د دواړو جهانو سردار فرمایي. یو فرشته آواز کوي اللهم اعط منفقا خلفا. یا الله چې څوک ستا په لار کې مال خرچ کوي ډېرې کوله. فرشته آواز کوي. او بله فرشته آواز کوي اللهم اعط ممسکا تلفا. یا الله چې څوک مال ساتي او زکات او ستا حق پې نه کې نه ورکوي الله مال ولا هلاک کا. مشکات شریف کې وګوره حدیث دی. فرشتې هر سار آواز کوي الله چې څوک خرچ کوي مال ولا زیات کا. او بله وی الله چې څوک مال بندوي او حق پکې نه ورکوي مال ولا هلاک کا. فرشتې خیرې لا بیا لیکي. نورونو د چا په مال کې چې زکات فرض وي خامخا ګورې زکات ورکې. چاله ورکا؟ غریب له ورکا، گاونډي له ورکا، فقیر له ورکا، مسکین له ورکا. او زکات کې ډېره فایده ده. زم کله مالدارو زکات ورکولې په دنیا کې به یو غریب هم نو او معاشره کې به امن هم. نن د تربور سره نوار روانه ده ولی یو غریب دی بل مالدار دی. دا غریب هغه مالدار بدی شي زړه کې وسره بغضي. نو که دې مالدار دی غریب تربور له زکات او خیرات ورکولې وسره به محبت هم مینه به هم ټول عمر به خدمت هم کوو. گاونډي او گاونډي بل بدی شي ولې هغه حق نه ورکوي. د گاونډي ستا پر زکات ته حق دی ولې نه ورکوي. نو زکات خامخا ورکول پکار دی.